بسم الله الرحمن الرحیم د خبرونو سرچکی جوزجان ولایت ته د ارشاد حج اوقاف وزیر شیخ نور محمد ثاقب سفر د مسافرونکو موټرو پر مخ د سالنګونو لویه لار د دواړو لوریو پرانیستل او د اسرائیل د امنیتي کابینې لخوا په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د 19 نویو یهود میشتو ښارګوټو د جوړولو د طرحې تصویب د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو کسان د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبې د روان کال د مرغومي لومړۍ نیټه ده. زه عزیز یم دا بشپړ خبرونه دي. د ارشاد حج اوقاف وزیر شیخ نور محمد ثاقب جوزجان ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت له مسؤلینو سره په کتنه کې د ولس د ستونزو پر حل او اسلامي امارت او خلکو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. ټاغل ثاقب ویل چې امارت د ولس د امارت دی او علما کرام دی په دې برخه کې خلکو ته پورا ډاډ ورکړي چې اسلامي امارت په هیڅ وجه د هغو موضوعاتو په هکله چې د اسلام مبارک دین نظام او د خلکو او ولس په زیان وي معامله و نقل. شیخ نور محمد ثاقب دغه راز ویل چې اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په ټول هیواد کې د ارشاد حج اوقاف وزارت د پراختیایي بودیجې پر مټ 220 جماعتونه رغول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د ارشاد حج اوقاف وزیر د دې سفر پر مهال د دشت لیلي د شهیدانو د زیارتونو له جوړې شوې احاطې مسجد او یو لړ نورو تاسیسات څخه هم لیدنه وکړه او د شهیدانو روح ته یې د مغفرت دعا وکړه. د ټولګټو وزارت بیان محمد اشرف اخشناس وایي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست کارکوونکو د پرله پسې هلو ځلو په پایله کې د سالنګونو لویه له دواړو لوریو د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شوه. د نوموړي په وینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل د سختو واورینو سیمو پاککاري ته دوام ورکوي ترڅو د باړونکو موټر تګ راتګ لپاره هم زمینه برابر شي. د یادونې وړ ده چې دغه لاره تېره ورځ د زیاتې واورې د اورښت له امله د تګ او راتګ پر مخ وتړل شوه. د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې معاینات د روزنیز مرکز څخه لسګونه تنه مجاهدین د نشي توکو د پیژندلو او کشف په برخه کې له مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې مسؤلینو په خپلو خبرو کې له فارغو مجاهدینو وغوښتل چې د خپلو دندو پر مهال له خلکو سره نیک چلند وکړي او خپلې ټولې چارې د تقوا او پرهیزګارۍ تر سیوري لاندې ترسره کړي. او وروستۍ خبر ده چې د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې د اسرائیل امنیتي کابینې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د 19 نویو یهود میشتو ښارګوټو د جوړولو طرحه تصویب کړې. هغه ګام چې د خپلواک فلسطین شتون ګواښي. د صهیونیستي رژیم د مالیې وزیر بزال اسموتریچ ویلي چې دغه ګام د یوه خپلواک فلسطیني هیواد د جوړېدو د مخنیوي په موخه اخیستل شوی دی. د یادونې وړ ده چې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي ښارګوټو جوړول د نړیوالو قوانینو له مخې غیر قانوني ګڼل کېږي. ورته مهال سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هم د اسرائیل رژیم دغه ګام غندلی او دا یې د نړیوالو قوانینو څرګند نقض بللی دی. قدرمن لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.